अस्सलामुअलैकुम दोस्तانो कि पैदशाह बादशाह د मर कातिلان गिरफ्तार شوي دي دغه خبر څومره حقیقت لري دغه ټول معلومات در سره په دی ویډیو کې شریکوم که چینل کې نی وې نه مهرباني وکړئ زموږ د سمی خان لالا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ خوا کې ور سره د ټلې نشان هم وهه ولې چې دې چینل نه به تاسو ته دغه سي معلوماتي ویډیو ملاويږي دوستانو د پښتو ژبې مشهور ګلوکار او سندرغاړی کې پیدشاه باچا 13 ورځ په ثوابه زیدا کلی کې د جمعې مونځ په دوران کې چانه معلومه موټرسایکل سوارو دوه کسانو ډیر په بېدردۍ سره په ډزو وژلی و ویل کېږي چې څه ټایم مخکې په زیدا کلي کې د پیدشاه باچا زوی هم چا وژلی و چې هغې نه وروسته بیا په زیدا کلي کې دوه کسانو لاشونه موندلی شوي وو چې دعوی پکې پیدشاه باچا کړې وه هغې نه بعد په هغه مړو کیس کې پیدشاه باچا جیل ته هم تلی و چې بیا وروسته کې پیدشاه باچا جیل نه په ضمانت راخلاص شو دوستانو د پیدشاه باچا مرګ باندې ټول پښتنو ډېره زیات د غوسې او د غم اظهار کړی و او د پښتنو ولس ډېر زیات پې خفه شوی و د پیدشاه باچا جنازه په ثوابه زیدا کلي کې شوې وه چې پکې زرګونو خلکو شرکت کړی و خو دوستانو په سوشل میډیا باندې یو خبر راغلی دی چې د پیدشاه باچا قاتلان گرفتار شوي دي خو تر اوسه پورې د پیدشاه باچا قاتلان نه دي گرفتاره شوي پولیس تفتیش روان دی ډیر زر به قاتلان گرفتار شي او کې پیری کردار ته ورسیږي دوستانو کې پیدشاه باچا د پښتو ژبې د پاره ډیر زیات کار کړی او د پښتنو سره ډیره زیاته مینه لرله دوستانو کې پیدشاه باچا ته د مغفرت دعاګانې کوي چې الله پاک ورته جنت الفردوس نصیب کړي دوستانو دا موږ سره د پیدشاه باچا په باره کې نوې معلومات تر بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم د خپل ځان ډیر خیال ساتئ د الله په امان